د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور ولسمشر غني ته او افغانانو ته څه ویلې او د سولې بهیر یې ولې ناکام وباله او عبدالله یې ولې بیاب کړ د عطا محمد نور اختریز پیغام ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د اسلامي جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور خپل اختریز پیغام کې د افغان ولس ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غني د کوچني اختر مبارکي ویلې ده. عطا محمد نور له خلکو غوښتي دي چې د تیر معمول او دود په څیر دي دغه اختر کې له تګ راتګه ډډه وکړي، د موبایل له لارې د اختر مبارکي ورکړي او کورونو کې دې پاتې شي. عطا محمد نور ویلي چې کورونا جدي وایروس دی چې باید په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت لارښوونې پلي شي. نوموړي د خپلو خبرو په یوې بلې برخې کې د ملي یووالي حکومت پر مهال د سولې بهیر پاتې بللی او هیله یې ښودلې ده چې دا ځل د سولې بهیر د عملي پیل او یوې رښتینې سولې لپاره چارې ترسره شي. عطا محمد نور د عبدالله او غني پر جوړښت ډېر ستون غبرګون وښوده او پر اشرف غني هم سختې نیوکې هم وکړې. عطا محمد نور د دوی له یوځای کېدلو سره ډېر سخت مخالف ده. عبدالله ته یې بیا داسې ویلې. د بلخ پخوانی والي د جمعیت ګوند اجرایي رئیس جنرال عطا محمد نور د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله د سیاسي واک د ویش له هوکړې سره مخالفت وښوده او د هیواد په زیان یې بللی ده. عطا محمد نور ویلي چې تېره ورځ یادې سیاسي هوکړې ولوسته او هیڅ داسې څه یې پکې پیدا نه کړل چې د هیواد د ملي ګټو، اقتصاد، بیکارۍ او سولې په پار وي. عطا محمد نور ویلي چې د ثبات او همپالنې ټیم د شخصي ګټو لپاره ځان د واک شریک کړ. د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ په سیاسي هوکړه کې د مصالحې عالی شورا د بودیجې اړه مستقل واحد ذکر شوی او ویل شوي دي چې هیڅ اراده نشي کولی چې د مصالحې عالی شورا د پیسو د مصرف په اړه پوښتنه او بررسي وکړي. عطا محمد نور وایي چې دغه ماده د غلا، چور او د بیت المال د پیسو څخه ناوړه ګټه اخیستنه په ګوته کوي. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور ولسمشر غني هم په دې ملامت یاد کړی چې د هیواد منتخب ولسمشر ټاکل شوی، ټاکنو کمیسیون وثیقه ورکړې او په کار نه وه چې یوې بایللې ټیم ته یې په واک کې دومره برخه ورکړې وه. درنو لیدونکو که تاسو کوم نظر د عطا محمد نور خبرو ته لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د سره ضروري لایک کړئ او که غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو خبرونو څخه ځان ډېر ژر او پلانو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.